سپین پکې ونه چیچي هله دا خو چشمالټو آفتاب دی او دوی خو په دیوال رادنګ یې خولې پټې کړي چشمالټو دا تاسې څه کوئ دلته مسلمانه دلته کوم د کار وکړو که نه دا د ملک صاحب دا جامې وې ما وې دا په وینځلو دی یو څه چې په انځلې راوړئ که نه په دروازه ولې نه راوځئ په دیوال وختې خو دا راته وایي چې په دې بیکونو کې څه شی دی چشمالټو ته خو د ورځې ځان دونه پاک ساتي ته به وایې که نه چېرته بس د نامې جامې سړی د سپینې جامې غله او د شپې غلاګانې کې خبره وساته همدې خو هسې مسلمانه داسې کار به وکړو که نه ویم تا به هم په ځان سره ملګري کوي صدار به دې کوو که نه ویم ای تا ته مه وایه ما زما پلار تربیت ډېر صحیح را کړی چشمالټو زه په توره شپه په پردو کورونو پسې نه وراړم وایي که پردي سل کورونه وران کړي که نه خپل به یو آباد نه کړي دا بېلټۍ چې ووایه وجو ویم تخته ومې پېژاندی چشمالټو ساده ګل آفتاب او د ملک صاحب د قلان اغلا وکړه سهار به که خیري خبرې کوو د کوترې خو دې بیخي خرابې کړې دې ته خو نه اوبه شته دی او نه ورته دغه شته ته وګوره ټولې بیمارې دي ډاکټر ماکټر لی بوځې که نه ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي ښه ده څنګه ملک صاحب غرق شي تباه شي برباد شي بېګا چشمالټو آفتاب او ساده ګل ستا د قلانه ډک بیکونه د پیسو وړي دي غلا یې دنه کړې ده غلا د ملک اخترګل په علاقه کې وغلا ریوله ملک صاحب لاړم پسې واه ماته پسه لکه پسه څه خوړلې یا یالله څنګه ستا دا خوبونه نه برابرېږي او د غلمې پورې پروت دی درځي خوب راځي نو خوب به نه درځي خوب دا به شل ځله مې درته وویل بچې چې ګوره د شپې مه ګرځه د شپې به چې کوم دی بل څوک ظلم وکړي او راڼۍ به یې پتا باندې نو شل خوړلې یې څه له رانه کار ګورې بیا به زه چې کوم دی په دې زړو هډوکو باندې تاړه تحصیل کوم او ځای په ځای به منډې وم خلکو ته به زادي مینت کوم خو ته په ایمان کې زما خبره منې نو داجي موږ د شپې خو زه د چا نقصان خو نه کوم که نه داجي زه بس که اوسم نوسې واکینګ کوم او بچې نو ګوره ما ته پته لګي چې ته سمې تا ته هم پته لګي چې ته سمې خو دې کلي ته خو پته نه لګي که نه داجي هغه چا رښتیا ویلي وایي چې غلط ګرځي غلط به پرځي او شکر الحمدلله ما داسې کار نه دی کړی داجي چې تا ته به څوک ګیله وکړي وایي چې غنلي د باچا نه مېرېږه بچې دا به پخوا خلکو وي اوس چې کوم دی که اوس چې کوم صحیح سړي وي نو هغه خلک په دې خبرو کې لګېدي وایي دا ګناهګار دی نو څه وکړم داجي خوب ته مې پرېږدي خوب ته دې بلکل نه پرېږدم زما دا خبرې به منې چې څنګه د ماسخوتن لمونځ کې کور ته به راځې نور دې نه منم ښه داجي بس زه به بیا د وخته کور ته راځم خامخا به د وخته د بلاول څوک دبی څوک سهار وختي دی مازغه به راله اوس خراب کړي څوک دی پته نه لګي داجي اوس به بس ته ورشه ځه زه په خپله ورځم هسې ویږم اوده کېږم اینه 2 سکنډه خوب خو پکې کېږي سلام علیکم وعلیکم سلام خیر شه غونچه ګل کاکا دا راتوی ساده ګل کور دی بلکل کور دی کور خبر یې نه د څه نه دکه خو چل دی که نه بېګا زموږ د نیکانو نه غلا شوې ده یو آفتاب دی یو چشماټو دی یو ساده ګل دی رمزل ما ته پته اوس ولګېده چې د دې سر خوړلې دا خوب ولې نه برابرېدلو دوی په دې پسې ګرځي زه دنه لاړم او د ملک صاحب حجرې ته حاضر شه غمه کوه دا دې اوس یې لاس نیولې دلبدم نو چې دی به ما نه کار ګولي دا څل خوړلې ولېږه دروازه مې وی په مینتوب کې ګوره نه کېږي خوبونه پرورو اموخته باشي اوس په شوګیرو اموخته باشي اوس په شوګیرو ما ته ګانې وې وایم چې د څه نه یېرېدم که نه اومخه اوسو که نه اومخه اوسو ما درته وې چې د نیمو شپو به ولې مه ګڼې ځه سل خوړلې یې کار دې دا نه وکړه څه چل مې کړی څه چل دې نه دي کړی هلته ملک صاحب سوال جواب کړی دی په تا باندې چې کوم دی نو د غلا شک دی شک نه دی یقین دی د هغوی
داسې ماغلاګانې نه یې کړي دی ما بچې په کلي کې چې کوم دی چا سره هم د سترګې دله ګوده پرې نه غوته بچې داسې پیمان که ماغلا کړي مخکې شه مخکې شه ولا کوټې دله دې بلاډر مخکې شه مخکې شه ته ټوللې یا بېبا مخکې شه زه ټوللې داسې پیمان که ماغلا کړي زه غل یم ها نو ته ماته دا ووایه که نه چې کوم غل ویلي دي چې ما غلا کړې ده او زه غل یم زه ټوللې یم نو لاس مې هم د باندې ستړی شو که ته خو نه زما پلار یې زما په خوله باندې یقین وکړه پیمان داسې چې ما چېرته هم داسې کار نه دی کړی چې تا له به څوک بچې نو ما درته وویې که نه چې ما ته به ټیک ښکاري تا ته به خپل ځان ټیک ښکاري خو دې خلکو ته ټیک نه ښکاري مخکې شه مخکې شه خپل ټوللې ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب کشت راغلی وي ملک صاحب دی غواړي نو مې چې خیر و چوپه خیر شه ملک صاحب دا د ملک اخترګل د قلا نه غلا کړې ده دا شوی ښه خواته مسلمانه ما خو چاته د غلا نه دی ویلي هم تا خو ته نه دی ویلي دا خدای بنده والله خو ته خبرې ما چې چا ورته ویلې پیریان ورته ویلې چا ورته ویلې دا به ورته ټیک هغه ساده ګل ویلي بې شو که نه وایم راشه یو ګوته ورسه کوم راځه وایم ملک صاحب مونږ خو غلا نه دی کړی بې شو که نه وایم دا به ټیک هغه ساده ګل کړي او مونږ یې درته پکې هسې یاد کړي واو هغه دی راغی را روان دی کم دی هغه دی سپه راشي ځه اوس به راورسي مخکې شه مخکې شه ځان ښوللې یم مخکې شه بېما مخکې شه ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام بېما دا دې لاس نیولې مې د له سالې راوسته پوه شوې که نه خو ګل زه ته مخکې نه دا یوه خبره کوم چې ګل زما زوی غل نه دی وایم ټول غلا ملک صاحب ده کړې ده مونږ یې په ګز یاد کړي واو ملک صاحب بیکونه هم دوړي دي یا بچې ما خو سبق نه دی ملک صاحب ما ورته یو پې وویل چې زما زوی غل نه دی مغلا نه ده کړې هر سړي ته خپل بچی پاک کاری دا غل دی شهادت پې کېږي هم ده کړې ده کړې ولا ملک صاحب زما خبره ومنه د غلا نه ده کړې ګوره زه چې کوم دی ګوره پټي ته کار نه ولېږم چاته سم کار نه دی کړی پوه شو که نه نور ورته د کور کار یاد کړم هغه یې چاته ټیک نه دی کړی چپ شه ملک صاحب نو کارونه خو نشي کولی خو غلا چل ولې ښه ټیټ ورځي ملک صاحب غلا دوی دواړه کړې ده مونږ نه ده کړې ده کړې ده او ملک صاحب تش غلاګانو ته پروت دی شهادت ته باندې کېږي شهادت دی غوره شه اوس په هم غلا معلومه شي ملک صاحب دا ورته څه داسې داسې کوي ها اوس به پته ولګي لږ صبر وکئ ملک صاحب هغه سړی دی چېرته لګوي مسلمان چې ته سموسي پکوړې بروړي خو شربت په دې باندې روح افزس کړي وو خبره به ختمه شوې وه صبر وکړه تاسو له ما پوره د ډوډۍ بندوبست کړی دی لکه کار ټول لري یار روټۍ هم پکې داسې راوړه راورسېدې او ملک ملک صاحب نو د چرګانو د څه ضرورت و دومره تاوان به دې نه کولې مګوال خوړلي نه جشته به یې پاک کړی وې دا ډوکي به مې لږ ټکور شوی وې دوی له یو چاړه او یو چرګوټی ورکړه ملک صاحب لکه د دې مطلب دا چې ځان یې کور کې پاخه کړو ولاړېږو لږ صبر وکړه ملک صاحب ما له به قولنګي بانګي راکړی ولنګي دی ښه دا به داسې ځای کې حلالوئ چې په هغه ځای کې څوک نه وي ښه بیا به دله زه وروسته نور انعام در کوم دا سړی مسلمان هم داسې ځای کې به دلالي کوم که نه چې وایم هېڅوک هم پکې نیاو رمانې علاوه دی دا ویسې شوه وایم ته خو هغه کنډرو ته لاړ شل ته لاړ هله مسلمان په دې باندې نه پوهېږم که نه چې دا ملک صاحب چرګوټي هم راکړه او چاړې هم راکړه وایي دا خوشي ځای کې وي حلال کا نو د دې ځای نه خو وایم بل خوشي ځای نشته مسلمان خو چې په دې کې څه ترکیب دی داسې کار کوم چې حلالوم او ځان یې کړي کې سور کوم کړي کې اورې که نه راشه مسلمان هم دلته حلال کوی که نه هسې هم څوک بې شته ویم د شپې ته غلا کوه او د چرګان خوره همدلته بیدار کړم رسوکشتنه ملک صاحب وایم چرګوټي مې حلال که اورې که نه چا خو لیدلی را لیدلی دي وایم مسلمانه هلته د پیري ترک نه لګېدو نو نور به زه چا څه لیدلی ما وایه که نه داسې ځای کې مې حلال که وایم کړیله مې ورکړې ده چې سوري کړي ما هغه ته هلته سیټ ته ودرېږه وای هلته ودرېږه په دې نه پوهېږم مسلمان چې اوس راته وایي کښېنه نو لومبې راته چک راکړو بیا ولېږلي اوس وایي کښېنه یاره ملک صاحب اورې که نه
علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام چرګ مې حلال کو چا خو لیدلی نه ملک صاحب یو زوم او یو چرګ و نور څوک نه و ټکنه غرمه وه یو دوه میږي وو هم یې موسم بلکه خپل پرې راښکله ما چې دا مې وینني بیخي بیخي دا ته دلته سیټ ته ودرېږه اوس ملک صاحب سم چوروم دې جوړ کړی دی اورې که نه په سیټ ته په لین باندې ګاډي لګې نو سامان یې سره هم پرېږده هغه چرګ به هم خوړل غواړي یم چپ وو. داسې غوسه کېږه مه غوسه کېږه مه کښېنه کښېنه اوس چا ته انتظار کوو ملک صاحب ساده ګل ساده ګل ته سلام دغه راغی دغه راغی وعلیکم سلام دا خو واپس راوړو او جی ما چرګ حلال نه کو وایي تکبیر نه درته څه نه تا ویل داسې ځای کې اعلان کړه چې هلته څوک نه وي ما سره څوک وو د هغه په ما باندې 24 ګنټې نظر وي کالو سره یې را باندې نظر وي د هغه په ټوله دنیا باندې نظر وي ملک صاحب هغه زما د مرۍ د رګونو نه ما سره نږدې دی هغه زما په ساه کې دی زما د سترګو په نظر کې دی زما په زړه کې دی او زما په دماغو کې دی زما الله ما سره هر ځای کې موجود دی دا چرګ ما ځکه حلال نه کو چې تا وایې چې تا سره څوک نه وي ما سره زما خدای پاک هر ځای کې موجود دی او هغه به ډېر بې ضمیره انسان وي ملک صاحب هغه به ډېر بې ضمیره انسان وي چې یو سړی به یو کار کوي او دا به وایي چې ما سره څوک نشته الله د هغه په سر باندې حاضر او ناظر دی ملک صاحب دا والا چرګوټی دی او چاړه دی اپا دې دغه امید مې ولیدله بچي ما خو وې که په کلي کې دې زما سترګې ښکته کړې خو ماشاءالله ماشاءالله په جرګه کې دې زما شمله اوچته کړه زما نر بچی دی همدغسې دا امید مې ودله بچي ودې لیده چشماټو چې تاسو له ما چرګان درکولو او تاسو حلال کړه یو وای ما په غرمه کې حلال کو بل وای ما په داسې دي کې حلال کو چې څوک نه وو څوک دې دا نه وای چې ما څوک نه ني هغه الله په هر ځای کې حاضر ناظر ښه او غل سړی چې کوم دی که نه هغه همدغه شان معلومېږي دوی له مخونه تور کوي او په خولو سور کوي